د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څومې خبرونو ته د ملي امنیت ځواکونو په کونړ کې له انسان تښتونکو یو سوداګر وژغوره د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. دغه ریاست نن په ویلمیا کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لیږدول شوی و. دغه ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوه انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د کابل په چرسیاب ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو بیان فردوس پرامرز ویلي چې نن له غرمې مخکې د کابل چرسیاب ولسوالۍ په لاندر سیمه کې پر ولسي پاڅونوالو چاودنه شوې ده. پرامرز د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې دغه چاودنه د جنرال عبدالخلیل لاندري پر زامنو او لمسیانو شوې ده چې 15 کسه پکې وژل شوي دي. لاندري د چرسیاب ولسوالۍ د لاندر سیمه ییزې شورا مشر دی. د یادې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر جنرال لیویدستین کابل ته راغلی دی. نوموړی به له لوړپوړو افغان چارواکو سره لیده کته ولري. استین تر دې وړاندې هند ته تللی و او هلته یې له هندي چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره پر افغان صلح هم خبرې کړې دي. او امریکایي ډیپلوماټان وایي ولسمشر غني باید له ټاکنو پرته واک پرېږدي. د بي بي اس ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې یو شمېر لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له واکه د ولسمشر غني پر لرې کېدو ټینګار کړی دی. راپور کاږي متحده ایالات هڅه کوي چې پر ښکېلو لوریو ډیپلوماټیک فشار راوړي څو په خپلو کې وي هوکړې ته سره ورسیږي او په همدې توګه له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. راپور کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له خولې راغلي چې د امریکا متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې پر ښکېلو لوریو فشار راوړي څو یو لوری یعنې طالبان ورباندې او افغان حکومت د واک پرېښودو ته اړ کړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.